غلي دي په خاصه توګه باندې ابرارغر صاحب او اکبروتی صاحب او کانی صاحب یا نور چې څومره مشران دي نیازک خان راغلی دی او تر راغلی دی د هغوی ډېره مننه کوم او شکریه یې په دې ادا کوم چې زه زما وینا ما نه ده کړې ټولو ملګرو زمونږ عابد صاحب دي دی چې کوم پښتو نړیوالې ټولنه ده یا جلال ملګری دی د هغوی زما د وینا نه بغیر هغوی دلته زموږ د پروګرام ته شرکت کړی دی نو زه ډېره زیاته مننه کوم خوشحاله آباد راته اوسئ زما وروڼه تره زامن زموږ چې څومره ملګري دي امیر نواب صاحب ناست دی نو زه د ټولو یو ځل بیا ډېره مننه کوم او په خاصه توګه باندې جلال یوسفزی څنګه چې ملګرو د هغه ذکر وکړو نو زه که د هغه څومره هم شکریه ادا کړم نو کومه به وي غټه خبره دا ده ملګري د انسان ډېر وي خو بعضې ملګري داسې وي چې تا سره د یو ورور غونته کې اوږه وړي نو زه نننی پروګرام زه جلال ډېر زیات مشکور یم چې ما ته دا دومره عزت راکړو زما وروڼو ته زما مېلمنو ته زما ملګرو ته نو جلال خان ستا هم یو جهان مننه کوم مشران ناست دي خبرې به کوي زه ډېرې خبرې نه کول غواړم خو دغه یو وړوکې شان یو خبره سره دا شیر کومه چې د شعر په ابتدا کې 2009 نه زه لیکل کوم نو زه د کام کلم تصور مانیروال صاحب او د کام کلم مشران جان بادر کاکا جي ناست دي عزیز لالا دیمو انور صاحب دي نو زه د کام کلم چې څومره هم مشران دي که زه د هغوی څومره شکریه ادا کړم دا به کمه به وي ځکه زما هغوی وخت په وخت چې کومه رهنمایي کړې ده نو که نن هغوی زما په سر باندې دغه لاس نه وی د تصور صاحب دي لالا دي جان بادر کاکا جي دي نو یقینا چې په د پښتو ادب کې د کسکریزم کوم یو عنصر دی نو کیدای شي زه اوس هم دا نه وایم چې زما شعر ډېر ښه دی خو کیدای شي چې هغه پکې ډېر زیات وي نو زه د تصور مانیروال صاحب او د کاکاجي د ټولو یو جهان مننه کوم کیسر مانیروال صاحب نو ډېره مننه او دغه یو خبره کوم انسان د خوشحالي دا ډېره زیاته غټه خوشحالي ده په ما باندې وروڼه اتره زامن مې هم ناست دي چې کله به مشاعرې ته داسې لاړم مور مې ژوندی وه مور پلار مې دواړه ژوندی وو نو مور خو زما بیماره وه کینسر مریضه وه نو هغې سره زما دا نزدېکت دا و چې د هغې زیاتتر لاور ته بتلو شوکت خانم ته نو لکه به دا وه چې ډرایور یې هم او کلنډر یې هم او اردو یې هم نر سر سو لکه د یو ملګري غوندې هغې سره زما وخت دا 15 کاله تېر شوي نو په مخامخ به یې ما ته چرې داسې خبره نه ده کړې چې مطلب چېرته سپکاوی کړی دی کنځل خیره خو یو خبره به یې راته ډېره کوله چې یاره تعلیم دې هم کړی دی وروڼه دې هم دي ماشاءالله الحمدلله فیملي ټوله داسې ده او ته ګرځې صرف شعرونو پسې وي ته صرف شعرونه وایې نو ته به سبا څه کوې که نه داسې خلکو سره کښېنه چې هغه درانه خواږه خلک وي دا وروڼه دې پې ښه ښکارېږي دا ترونه زامن دې پې ښه ښکارېږي او سبا دې څوک په ښه نوم یاد کړي نو هغې اگر چې د هغې په ذهن کې د دې شعر یا د مشاعرې د هغې هغه جټانه د هغې کې دا یو غلط تصویر جوړ شوی خو زه نن ډېر خوشحاله یم او دا صرف افسوس په دې یو خبره کوم چې کاش چې هغه نن وی چې د هغې چې کوم ارمان و هغې څوک غوښتل چې هغه خلک چې زما د هغې په وجه دې زما نوم ښه یاد کړی شي زما وروڼه دې ښه یاد کړی شي زما خاندان زما یاران دوستان او هغه خلک چې هغې غوښتل په کومو ساده الفاظو کې زما نه چې هغې سره کښېنه چې په هغې باندې یاد شي نن هغه خلک الله رب العزت زما په وینا نه زما د یو یار دوست یا زموږ په یو عام میسج باندې هغې موږ له دلته کې راغلي دي نو زه ستاسو د ټولو ډېره زیاته مننه کوم شکریه مو ادا کوم یو ځل بیا ډېر وخت نه اخلم او دغه یو څو شعرونه به درته ډالۍ کوم چې ستوري د اسمان یو خو خبر نه یو ستوري د اسمان یو خو خبر نه یو ښکلي د جهان یو خو خبر نه یو موږ نه خپل تاریخ داسې هیر شوی دی موږ افغانان یو خو خبر نه یو او ابراغر صاحب ناست دغه شعرونه یې د ډالۍ وي چې جوړ کړه کتار شورو لمانه وکړه جوړ کړه کتار شورو لمانه وکړه او دا ځل د دار شورو لمانه وکړه او که حق وینا په غدارۍ کې راځي بیا د غدار شورو لمانه وکړه که حق وینا په غدارۍ کې راځي بیا د غدار شورو لمانه وکړه او ما ګناهګار کړه یو ډرامه جوړه کړه د دې کردار شورو لمانه وکړه ما ګناهګار کړه یو ډرامه جوړه کړه او د دې کردار شورو لمانه وکړه او د وینې خال که په تندي جوړوي د خپل سینګار شورو لمانه وکړه د وینې خال که په تندي جوړوي د خپل سینګار شورو لمانه وکړه او رحیمه ربه ګناهګار که بخې رحیمه ربه ګناهګار که بخې یم ګناهګار شورو لمانه وکړه او چا نامعلومو دی وجلی مشال چا نامعلومو دی وجلی مشال نن د اخبار
شروع له مانه وکړه. ډېره ډېره مهرباني، خوشحاله او آباد راتوس.